سلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې موضوع مو ده د نارینه توب هنر زده کړه. موږ نارینه په ټولنه کې ډیر لرو او دوی د دې مسؤل دي چې منیج وکړي، اداره وکړي، خو د دوی د اداره توب یا د نارینه توب چل نه زده او د دوی څه دا رقم حرکات په ژوند کې کیږي چې د دوی شخصیت په مکمل توګه تر سوال لاندې سي. د دې لپاره چې تاسو شخصیت تر سوال لاندې نه سي او تاسو د مشکلاتو سره مخ نه سئ، تاسو دا ویډیو وګورئ. اول خبر راځو، وایي نارینه چې پیدا سي یوه ورځ خوشحالي لري. مور پلار وایي زوی پیدا سو، خو کله چې دا زوی پیدا سو او دا غټیږي، دی په مرور د زمان سره باید دا زده کړي چې ټول عمر کار وکړي، زحمت وکاږي، خپل شخصیت وساتي، چې دا درې سره ډیر سخت کارونه دي: کار کول، زحمت ایستل او شخصیت ساتل. راځو وایي د دې لپاره چې تاسو خپل شخصیت وساتئ او د دې لپاره چې تاسو یو نارینه واوسیږئ، تاسو ډیسپلین ته ضرورت لري. ډیسپلین یا نظم د دې سبب کیږي چې تاسو په مسلسل توګه یو نارینه ثابت سئ. دا چې تاسو سره کوم نارینه ثابتېږي او کوم نارینه ښه دی، کوم نارینه نه دی ښه، د دې بعده به بحث وکړو، خو ډیسپلین یا نظم په نظر کې ونیسئ. هر نارینه باید په ژوند کې ډیسپلین او نظم ولري. هر نارینه باید دا زده کړي که هر بار دوی ناکامه کیږي، که هر بار دوی د مځکې ولیږي، دوهم بلا بیرته خپل راپورته سي او خپل د ځان دپاره یو څه وکړي. وایي د نارینه او ښځو روابط دا باید زده کړي. موږ په دا ټولنه کې چې ژوند کوو، دلته زموږ سره نارینه هم اوسیږي، ښځې هم اوسیږي. دا نارینه او ښځې داسې یو مثال لري، دا د مځکې کره ده او ګردی شکل لري. دا که پر دوو حصو وویشو، مثلا دا یوه خوا نارینه ده، یوه خوا ښځې، چې دا ګردی داسې سره څرخي او بیلته لکه اوبه چې په مابینځ کې اوبه یې دا سره ګډ سي، بیرته داسې یو حالت سره جوړوي او داسې یو پر بل سره منحل کیږي، یو مکس کیږي. دا نارینه او ښځې داسې یو مثال لري په ټولنه کې. یعنې دا چې د ښځو په شخصیت کې دا ټاکي چې ښځه د نارینو سره څه رقم برخورد کوي، نو نارینو ته هم همدا ډیره مهمه ده چې نارینه د ښځو سره څه رقم برخورد کوي. بیا دا اړوند موږ بحث کولی سو. نو هر نارینه باید دا زده کړي چې د ښځو سره کوم ډول برخورد وکړي. راځو، یو زموږ امریکایي استاد و، پښتو یې داسې زده وه لکه مورنۍ ژبه یې، ډېر حاکمیت یې پر پښتو درلود او ډېر بې د افغانانو اړوند خبرې کولې. کله چې موږ محصلین وو، ده به ویل د افغانستان نارینه داسې جي لکه لم چې په لاس کې ونیسي، داسې د ریشت حالت لري، کنټرول کولی یې نه سي، او همداسې دا ریشت کیدای سي ستا د لاسه ووځي، که په یوه لاس کې که په دوه لاس کې داسې د ریشت حالت لري. موږ افغانان همیشه په تاریخ کې ښه ثابت سوي یو، نو د دې لپاره چې نور هم ښه ثابت سو، کار چې دی و دې د دی چې تاسو خپل نارینه توب ته کار وکړئ، نارینه واوسیږئ او نارینه توب زده کړئ چې نارینه توب څه ته وایي. نارینه توب هیڅ وخت تاته نه وایي چې در ځان د ضعیف سره دعوا وکړې، جنګ وکړي. نارینو ته ویل کېږي، وایي خپل مالی وضعیت اړوند بحثونه د هیڅ چا سره مه کوه، نه د نارینو سره، نه د ښځو سره، نه د مشرانو سره، نه د کشرانو سره، نه د ماشومانو سره. ستا مالی وضعیت ستا شخصي کار دی او هیڅ نارینه به د دې تمه نه لري چې یو څوک راځي ماته دا شی راکوي. همیشه وایي نارینه دې دا په یاد ولري چې شفقت، مهرباني د ښځو او د ماشومانو لپاره ده، نه د نارینو لپاره. شفقت او مهرباني د چا دپاره ده؟ د ښځو او د ماشومانو دپاره ده. د نارینو دپاره د شفقت او مهربانۍ په نامه یو شی نسته. دوی باید دا زده کړي چې زحمت وکاږي، کار وکړي، پیسې وګټي او خپل مالي وضعیت سم کړي. که ستا مالي وضعیت سم نه وي، دا ښه په یاد ولري، که ستا مالي وضعیت سم نه وي، دا په دې معنا نه لري چې ته نارینه نه یې، دا په دې معنا نه ده چې ته ضعیفه یې. که چیرې ته یو نارینه یې، کله چې ستا مالي وضعیت خرابي، ته کولی سې دا په ټولنې ته ووایې چې دغه شان زما په چوکاټ کې د اقتصاد سته، دا نسته او دا کارونه زه نه کوم. که تاسو داسې یو شخصیت واوسېږئ چې خپل د مالي وضعیت څخه مثلا اکسپټ یې کوئ، ویې منئ،
هغه که تاسو شتمن یاست یا مسکین یاست، که ته هر څومره غریب یې او دا ایډیا په ذهن کې ولرې چې دا دومره پیسې زه عاید لرم، دومره پیسې لرم، دومره پیسې کولی سم پر مخ بوځم، زه په دا مسایلو کې د چا کومک نه اخلم، دغه مې وضعیت دی، خوشحاله یې راسره ښه تر ښه، که نه یې زه بله چاره نه لرم، زه زحمت کاږم تر څو پرمختګ وکړم. په دغه رقم شخصي خبرو کې ده چې ډیسپلین هم ورسره ولري، یعنې دایم همداسې داسې نه چې بله ورځ یو چا زیری درته نیولی نه وي تا بیا ځینې اخیستی. که خپل ځان دا رقم قوي ښکاره کړې او قوي واوسېږې، د نړۍ قوي ترینه ښځه به ستا غلامي کوي، هغه به ستا دا رقم مینه در سره وکړي لکه ته چې ستا غلامه چې. خو که ته راولاړېږې هر چا ته تمه لرې د ښځو او د ماشومانو اکټینګ کوې په ټولنه کې، ته هېڅ وخت محترم کس نسې کېدلی او ته به هر څه د لاسه ورکوې. وایي د غټې ګولې انتظار مه کوه چې یو څوک به راسي تا ته به غټه ګوله واخلي، بلکې خپل کوچني ګوله اخله، منظم یې ژویه، ښه یې هضم کوه او خپل ژوند ته خپله متوجه واوسېږه. زه تاسو ته د یو څو مثاله در کوم. زما یو ورور ده، اسد نومیږي، هغه استاز ده او د خپل د استازۍ معاش د خپل په کوم فیلډ کې چې دی تجربه لري هماغه د خپل ژوند پر عیار کړی دی. همیشه وایي دا شی زه نسم اخیستلی او مېرمنې سره یې په لف میریج واده کړی دی او دوی ډېر خوشحاله ژوند لري. علت یې چې شته د خپل هغه وضعیت منلی دی، په خپل مېرمنې یې هم منلی دی او په ټولنې هم منلی دی. ډېر د عزت ژوند لري. باور کوي د کندهار په سطح غټ غټ خانان، غټ تجاران، غټ صرافان، عالمان ټوله د سره کښېني خبرې کوي، هېچا دی نه دی شړلی. د خپل اوقات او خپل هغه چارطرف سنجولی دي، زده کړي دي او خپل شخصیت یې ثابت ساتلی دی. بل مثال درته وایم، زما یو ورور ده، فرید نومیږي، کندهار کې اوسېږي. دی یو څه اقتصاد سم دی. هر وخت چې زه کندهار ته ولاړه سم چې دی خبر سوی چې پروانه راغلې ده، د دې لپاره چې دی غواړي همیشه ماته په یو څو عمر کې پیسې راکوي. دی چې ما وویني ماته وایي پرو راسه یو سوال درڅه کوم. دا ری چې ده موږ دوه ډله ری لرو، یو لاندې ټکی لري، یو پر سر ټکی لري، نه ژې ورته ویل کېږي، او یو بیا ری ده چې درې ټکي پر سر لري، ژې ده. دغه دوه تر مابینځ په تلفظ کې زه یو څه مشکل لرم. دی چې هر وخت خبر سي چې زه کندهار ته راغلی یم، ما ته پیسې ونیسي، وایي دا $100 دي، ته دغه ژې او دغه ژې راته تلفظ کړه او بیا وایي چې ته پر د هر یوه باندې 10 توري راته ووایه. کله چې زه همیشه کوشش وکړم د ده مخ ته دا توري ووایم، هغه چې زه پکښې ناکامه سم، دی ما ته وایي بس بلا نه یې ډاکټره سوې، ما فکر کوي چې ته ډاکټره سوې، تا تر اوسه پورې ژې او ژې نه ده پېژندلی. نو بیا دی همیشه ما ته $10 راکړي، دغه سوال راسه وکړي یو څو او دا $10 راکړي. دا د ده همداسې دی، که زه کندهار ته انټر سم، دی حتما په یو څو عمر کې ما ته دا پیسې راکوي او ده دا ځان ته په دغه طریقه دی زما سره خبرې کوي. زما یو اخ شی ده، زه چې کندهار ته ولاړه سم همیشه چې خبر سي پرو راغلی ده، پرو راسه ډوډۍ ښه عزت راکړي، بله نو ما ته وایي ته ونیسه ګولۍ تېره کړه. دا د ده یو خاطره ده. دی چې کوچنی و، زه چې کوچنی وم، نو ما د ده ته مخه یو جیک اوبه څښلي دي، خو یوه ګولۍ مې نه ده تېره کړې. زه ناجوړه وم، زما مور ګولۍ راکول، ما یو جیک اوبه څښلي وې، دا ګولۍ مې نه وه تېره کړې، ګولۍ به وایي راولوېدل. نو دی دا کیسه کوي، وایي دا ما ته ډېر جالب تمام و چې ته نسې کولی ګولۍ تېره کوه. وایي اوس مثلا خلک وایي چې ته ناجوړه سوې، هره ورځ 10 ګولۍ تېره، ونیسه زما د مخه یوه ګولۍ تېره کړه. زه چې د ده مخ ته وګورم، زما څخه هغه د یوې ګولۍ خوړل هېر سي، 10 ګولۍ خوړل ته پرېږده. دغه څه دي، دغه اخ شی اقتصاد یې قوي نه دی، همیشه مرد پاتې سوی دی. کله چې یو فاتحه یي، دی همیشه کوشش کوي چې د یو څو پیسو شی راوړي. کله چې د یو چا کور ته ځي، همیشه کوشش کوي یو شی د ځان سره یوسي. تاسو نارینه چې کله غواړئ یو کور ته ولاړ سئ، کوشش وکړئ چې حتما د ځان سره یو څه یوسئ، مخصوصا چې بیا هغه کور د ښځو کور وي. زه تاسو ته یو مثال درکړم. ما دوهمه نکاح وکړله، ما ډېره غټه اشتباه وکړه خپل په دوهمې نکاح کې. نو د داسې چا سره مې نکاح وسول چې هغه اصلا نه پښتونولي پکښې سته، نه هغه افغانیت اصلا بل مډل شی و.
دی زموږ کور ته راواده سو، مطلب زه د کور ته نه یم واده سوې، او دی چې زموږ کور ته راغلی، موږ ګرده په کور کې ښځې اوسېږو، زه یم، زما مور ده، زما خور ده. په نکاح په ورځ چې دی د کوره ووتی، چې سبا بیرته رالی د کور ته، په خالي لاس رالی، هیڅ شی یې رانه وړل. یعنې ده کولی سوله یو کیلو مالټې راوړي، یا یو بله میوه سیب راواخلي، یو شی راوړي، یا مستې راوړي، یا ډوډۍ راوړي، یا زنګ راووایي چې شیخ به هم نه دی په کار، دی دغسې خالي لاس راغلی. دا د واده دوهمه ورځ ده. نو ما داسې اریانه سولم چې والله پرو وښوېدلې، بد رقم وښوېدلې، دا څه جالبه شی دی. دا موضوع همداسې جریان درلودی. دا هلک ما ته په د نه میاشتې دی ذهنا زما خاوند و، او دا نه میاشتې زه حامله هم وم، پر نهمه میاشت زما کوچنی پیدا سو. دی ذهنا دا نه میاشتې زما میړه و، لیکن ده ما ته هېڅ میړهتوب ونه کړ. زما څه یې پیسې غوښتلې، زما څه یې عاید غوښتی، زما څه یې ښایسته موبایل غوښتی. د مینې څه څوک موبایل نه غواړي، نه؟ دا هغه شیان وه چې ده زما څه غوښتل. زه دا نه وایم چې زه مثلا دا صحیح دی، زه به د زیړکو ښځو یم، ما به تعلیم کړي، زه د کتاب ښځه یم. ما د داسې تمه درلودل چې دی په دې عقل، ما دا نه ځینې غوښتل چې دی میلیونر واوسېږي، او ما هېڅ وخت د یو میلیونر سره واده هم نه کوه. ما غوښتل دی د اسد په رقم واوسېږي، ما غوښتل دی زما د اخښي په رقم واوسېږي، ما غوښتل دی د فرید په رقم واوسېږي. فرید شتمن دی، همیشه ما ته $1 راکوي. اخښي غریب دی، وای ګولۍ تېره کړه، که زه د ګولۍ د مخ ته تېره کړم که یې ونه کړم، دی همیشه ما ته یو څه راکوي، یا مې باغ ته بیا یې میوه خورو، یا یو 100 افغانۍ راکړي. دا د ده مردانګي ده. اسد چې همیشه ما وویني، وایي پرو نه یم خند سوی چې تا ته پیسې درکړم. دا هغه څه دي چې دوی زما په ژوند کې ډېر ثابت انسانان پاتې سوي. دا چا سره چې ما نکاح وکړل، کله چې ولیدل چې زما په چار اطرافو کې داسې کسان دي لکه فرید، لکه اسد، لکه مثلا شیخ الفات یا امیر، دا هغه کسان چې په یو څه عمر کې ما ته پیسې راکوي، ده به دا پیسو ته تمه شروع کړه. ما ته ویله چې موبایل راته رانیسه، موبایل راته واخله، هغه شی نه لرم، پر دا نفر مې پور باندې دی. نه میاشت چې دا واده لاسته راوړنه زما دپاره دغه وه چې زه ده ته پیسې ورکړم، اختر کالي زه ور وکړم، اختر ته ده ته زه پیسې ورکړم، په اختر کې باید زه ده ته عاید ورکړم. دی په عوض کې ما ته هېڅ شی نه راکوي. په اختر کې پسه، په لوی کوچني اختر کې د اختر مبارکي، د اختر کالي، د ده د لوڼو کالي، ټول شیان ما ورکړل. په لوی اختر کې پسه زما ورور راته حلال کړ، او ده هېڅ ونه کړل. بس راغلی و، ویل سپین کالي جیب خالي، یوه روپۍ هم تا ته نه درکوم. خو کله چې به زما پام پر وسو چې یو ځای بیا موټر ته تیل اچوه، یا بیا اوبه و شیمې را اخیستل، د ده په جیب کې به زریان و پنسلیان وه. ده ما ته 100 افغانۍ هم نه راکول. نه میاشتې زما په رقم یو ښځې میړه چې زموږ دنده دا ده چې انسانان وروزو. ما دا نه میاشتې ده ته ډېره حوصله وکړه، ډېر زه په احترام مخ ته ورسره ولاړم. لیکن په ده کې د نارینو مردانګي نه وه. د ښځې بله زما ماینه سول، دی دا نه میاشتې زما ماینه و. دا رقم ژوند یې زما سره کوه لکه دی چې زما ماینه یې زه میړه یم. زه یې دې ته مجبوره کړلم چې دی د کوره څو واړې پسې واخلم چې وځه زما د کور څخه، د کوره مې مه وځه، د ژونده مې مه وځه، بې غیرته ده اوس. حتی زه عموما کوشش کوم چې د نارینو احترام وساتم، د نارینه توب احترام یې وساتم. زه د یوه میاشت تر مخه دې ته مجبوره کړم چې په میسج کې ورته وایم چې خر کوني، زه ورته وایم طلاق خط یم، ځکه زه نه غواړم نور ستا مېرمن واوسېږم، خو نه یم ځکه. او بیا یې خپل په خوله یو بل ورور ته ویلي وای چې دا ما طلاقه کړې، هغه پر تا شهیدي ادا کوي، د دغسې وایي، او دی خپل پر خبرو نه پوهېږي، او هماغه سرټمبهتوب، او دی په دا هیله دی چې دا نه میاشتې چې دا نجلۍ کوم ژوند زما سره وکړي، هرې پلا یې وبخښلم، نو کېدای شي د دې پلا مې هم وبخښي، د دې پلا به نو ښه کار جوړي، بلا به د کار جوړي، او په ده کې به هېڅ د مردانه توب اثار هم نه وي، هر څه به هم زما څه غواړي. یعنې دلته ګورئ، زه پروانه، زه ځان په عامو ښځو کې هېڅ وخت نه حسابم. زه یو څوک وم چې پروانه سوم، دا همیشه څخه یو استعداد په ما کې موجود و. ما سر ټیټ کړئ، ته مې ومنلې په دا شرایطو چې ته وې چې هېڅ شی دې په لاس کې نه درلودل. ته زما ژوند ته رالې، زما معاینه جوړ شولې، زه خو معاینه نه غواړم،
زه خپله مینه یم، زه خپله ښځه یم، غواړم د چا مینه واوسېږم او دی راغلی اوس ما مینه سوی او بیا اوس دومره غټې غټې خبرې کوي چې زه به تا ووژنم، زه به ستا خپلوان ووژنم، زه به څه شي وکړم، هغه وژنم هغه وژنم. او کاکا ته که غواړې دومره غیرت دې درلودی وژلو ته به نه درېدلی، زه به دې ساتلی وای. حداقل د میاشتې به چې 50,000 افغانۍ راکړې وای چې وښځې دغه ستا خرڅ دی، دومره زما په وسه پوره ده. نه ده دا کار نه کوه، بس اخیستلی او نن بیا د وژلو دمکۍ ورکوي. نو ستا غیرت خو ماته معلوم ده چې ته 1 کیلو سیب نسې راوړلی. دا هغه شیان دي چې د نارینو شخصیت تر سوال لاندې راوړي. باور وکړئ زما اول خاوند چې و هغه زما او د هغه تر مابین ډېر مشکلات و، د کورنۍ سره زما مشکلات و، لیکن هغه بیرته پر غیرتي و، په ژوند یې زما څه پیسه نه اخیستل. او یو چم یې درلوده همیشه چې به زموږ د پلار کور ته راتلی یو شی به یې راوړی، په دې کې هغه غیرت هم نه و، یعنې د هغه بیرته برتریان یې پر درلودلی. خو که په ټولنه کې موږ ثابت کسانو ته وګورو، ثابت کسانو همیشه څه شي کړی دی؟ ډیسپلین یې درلوده. نارینه باید ډیسپلین ولري، نظم ولري او دا نظم ته مسلسل کار وکړي. نظم سختیا لري، تکلیفونه لري، پریشانیانې لري. دا باید په ځان وزغمئ تر څو تاسو یو ثابت شخص او یوه ورځ مو یو څوک صفت وکړي چې والا دا ډېر ښه نارینه شخص و. نارینه هېڅ وخت کس نه دی چې بل ته تمه ولري. وایي تاسو نارینه دا زده کوئ چې ستاسو مشران، ستاسو همزولي، ښځې او کوچنیانو سره څه رقم برخورد وکړئ. زه تاسو ته یو مثال د یو سپین ږیري ووایم. یو چا د یو سپین ږیري نمبر راکوي، ول دا داسې یو شخصیت دی، ما مسج ورته وکړئ. یعنې ما په ژوند کې د ډېرو خلکو سره کښېنستلی یم، ولاړه سوې یم. دا نفر د 50 کالو په یو ډېر باهوشۍ سره یې ما ته تمه وکړه. زړه یې غوښتل چې زما سره یارانه وکړي. ما داسې ته چې ورته وژوي دا څومره بې شرمه انسان ده، دا عجیب غریب خبرې کوي. بیا ما د ده سره روابط مکمل قطع کړل او بیا ما هېڅ د ده میسج ته جواب هم ونه ویلی او نه م غواړم بیا جواب ورکړم. ده ما ته په بد نظر کتل، خو بیرته یې ځان داسې ښکاره کوه چې منه زه تا ته دا رقم یو ویو نه لرم. زه ډېر محترم کس یم، د راج دی محترم کس نو. نارینه باید دا زده کړي چې د کوم سن انجلۍ سره ته کولی سې مینه وکړي. که ته یو نارینه یې کیدای سي یو انجلۍ قرباني سي راسي ستا مېرمن سي، قرباني سي راسي ستا مېرمن سي. یو انجلۍ خپل په پوره هوش حواس سره، یو انجلۍ چې دا رقم یو څوک لکه زه نظر ولري، علم ولري، هغې رسمي علم کړی یا هغه د کتابو سره اشنایي ولري، هغه هېڅ وخت دومره نه بېچاره کېږي چې هغه ځي د یو بوډا سره واده کوي. زه یو انجلۍ یم، د 10 کالو یم چې ډېر زور ووهم زه شاید یو نارینه خوښ کړم تر 15 کلنۍ پورې یا 14 کلنۍ پورې. نسم کولی یو نفر خوښ کړم چې هغه د 50 کالو وي. هغه ماته اصلا دلچسپه نه ده، ماته د پلار ارزښت لري. دا هغه شیان دي چې نارینه یې هېروي. شخصیت ساتل، نارینه‌توب ساتل ډیسپلین ته ضرورت لري. د دغه نفر نمبر ماته یو ځوان هلک راکړی و او زما یو مشکل و چې باید ما ورته ویلی وای. ده ماته په بد نظر وکتل او زه په دې پوه شولم. ما 11 کاله په روانشناسۍ کې درس ویلی دی. زه په خپل چار اطراف کې ډېر ځوانان لرم. زه هغوی ته ګرانه یم، هغوی زما حمایت کوي، حتی په معنوي او مالي نګاه څخه. زه تا بوډا څه کوم؟ دا فکر دا بوډا نه درلوده. دا بوډا دا فکر نه درلوده چې دی باید زما سره دا رقم یو برخورد ونه کړي. ګوره زه یې نوم نه اخلم، که یې کولی سم نوم یې واخلم. د ده هغه سطح چې ده باید د خپل ځان ته کتلي وای، درناوی یې ځان ته ورکړی وای. دومره سپک انسان، دومره سپک چلول کول د یو نارینه سره نه ښایي. که هغه زما دا ویډیو نن ګوري، زه غواړم دا ورته ووایم چې ته ډېر ډیسپلین دې د نارینه‌توب د لاسه ورکړی. ډیسپلین د نارینه‌توب دا دی چې خپل چار اطراف ته وګورې. که ته غواړې یو کشره نجلۍ چې تر تا 20 کاله کشره یي خپل ژوند ته راولې،
دا همیشه په یاد ولر چې هغه به یو قرباني نجلۍ ستا ژوند ته راځي، یو نجلۍ چې هوش و حواس لري، یو نجلۍ چې نرغوندې ورونه لري، یو نجلۍ چې حمایت لري، یو نجلۍ چې تا ته محتاج نه یا یو نجلۍ چې په کوچنیوالي کې صدمې نه لیدلې، هغه نشي کولی ستا مېرمن واوسي. بعضې نجونې د سپین ږیرو سره په دې خاطر علاقه لري چې د پلار مینه یې نه لیدلې. زه یو داسې نجلۍ یم چې ما د پلار مینه داسې لیدلې ده چې شاید په ډېرو کسانو کې مثال نه وي. زه ولې د پلار د همزولي کس سره دا رقم رابطې ته داخله کېږي؟ یعنې نارینه د دې دپاره چې خپل ځان نارینه وساتي باید ډیسپلین ولري او منظم یې ولري او هر چاته یې ولري. دغه نه پات چې دا کار ماته وکړي، که چیرې 10 کاله بعد زه راولاړه سم په یو مجلس کې د ده نوم واخلم چې د ماته دا کار کړی و، د ده شخصیت په صفر کې ضبط سو، د دغه مردانه‌توب یې په صفر کې ضبط سو، د دغه پښتونولي او افغانتوب یې په صفر کې ضبط سو. دی ونه توانېدی تر څو یو داسې شخص واوسېږي چې په ټولنه کې خلک احترام وکړي، د قدر شخص واوسېږي. آیا قدرمند شخص دا دی چې د ځان 20 کاله کشرې نجلۍ ته په بد نظر ګوري؟ نه دی نه. دا ته ورته مسایل په نارینو کې ډیر دي. بعضې ګورې زه تاسو ته یو مثال ووایم. په کندهار کې 2 صرافان وه. یو صراف پر اوله فواره کښېنستی، جلیل یې نوم، بل صراف د کندهار سوپر مارکیټ سره کښېنسته. د دوی په مابینځ یوه چهارراهي لار ده، پښتون په نامه و. پښتون ډېر یو بد اخلاقه، ډېر سپین سترګی او ډېر استفاده جویه او د ښځو په بوی لړلی، په ښځو پسې ځغله، داسې یو شخصیت درلودی. لیکن پر اوله فواره یو صراف په نامه د جلیل، د هغه خبرې، د هغه اواز، د هغه ادا، د هغه روابط، د هغه خبرې د ښځو سره داسې یو شخصیت یې درلودی چې بویه زه په یو چا 15 کاله روانشناسي ووایه ولکه د ده سره یو شی سي. داسې یو مردانګي د پښتونتوب او د نارینه توب درلوده. دا نارینه توب خپله په بعضې نارینو کې الهي او قدرت دی چې پکښې موجود دی، خو په بعضو کې لکه پښتون دواړه ځوانان وه، شاید هم سن و سال هم وه. هغه پښتون صراف یو خر لوچک، یعنې دومره یو لوچک چې هغه زنا هم کولی سي. لیکن په د همدا کندهار کې په بله چرایي کې صراف ناست د جلیل په نامه یو متبره شخص، یو باادبه، یو په دا پوهېږي چې زه د چا سره څنګه خبرې وکړم، لیکن هغه په هېڅ نه پوهېده. دا روانشناسي داسې یو علم دی چې ساینس ده، د څېړنو علم دی، ځي پر انسانانو څېړنې کېږي، بیا یو څه منځته راولي وایي واخلئ دغسې وکړئ. نو که تاسو د خپل نارینه توب په ساتلو کې مشکل لري، کوشش وکړئ چې تاسو نارینه توب زده کړئ، روانشناسان واورئ. مثلا تاسو خپل تحریک کېده خپل په واک کې کوئ، هیڅ ښځې ته مه تحریک کېږئ، حتی هغه ښځه چې ستا نامزاد دی. په پښتني ټولنه کې که ته د یو نجلۍ سره نامزاد کېږې، تر اوسه دې واده نه وي سوی، که ځې د هغې سره بېدېږې، دا زموږ په ټولنه کې خلک نسي ازمولی. د هېڅ پلار نه ده خوښه چې زه میراث یې په کور کې لور څه وڅکي، نه ده خوښه نه. نو ته د یو نارینه په صفت خپل تحریک، دا چې ته چا ته تحریک کېږې، دا زده کړه او کنټرول یې کړه. عشق پیري مه کوه. ته چې پیر سولې، عشق پیري پرېږده. اوس دغه پیرکي ما ته بد نظر درلودی، زه په پوه سولم او نمبر یې یو ډېر ښایسته ځوان راکړی. نو ده د خپل تحریک باندې کنټرول نه درلودی، خپل پر احساساتو یې کنټرول نه درلودی، او د یو داسې چا سره ځان وایي چې زه خپله بعضې وخت یو کسان تر څېړنې لاندې ونیسم او هغوی وګورم چې ورته دوی څه کوي. ته داسې یو چا ته راځې میسیجونه کوي، دا ډیسپلین ونه ساتي، خپل شخصیت یې په صفر کې ضبط کړي. دغه شان دي چې نارینه باید دا زده کړي چې خپل تحریک وساتي. ما په اول د ویډیو په اول کې درته ویل چې د نارینه او ښځې دا رقم لکه د مځکې کره دا رقم شخصیت لري. دوی داسې یو پر بل سره څرخي لکه د اوبو محلول یو بل سره میکس کېږي، سره راوځي، خو دا یوه خوا د نارینو ده، یوه خوا د ښځو ده. لکه محلول داسې دي
لکه محلول سره ننوځي میکس کېږي بیرته چې جلا کې نارینه او ښځې جلا شخصیتونه لري. ښځه یو عاطفي احساسي موجود ده، نارینه دومره احساسي نه دي. نارینه باید خپل تحریکونه کنټرول کړي، هرې ښځې ته تحریک نسي. بعضې ښځو ته د لور په سترګه وګوري، بعضو ته د خور په سترګه وګوري، بعضې ته د استاد په سترګه وګوري. یعنې دغه استعداد دغه د اولې پوارې جلیل درلودی چې چاته په کمه لهجه سره کم خبرې وکړي. لیکن د کندهار سوپر مارکېټ د چهارراهي سراب چې پښتون نومېدی خر لوچک ارامي و. دا چې شي دی هغه ډیسپلین لري، هغه پوهېږي زه د چا سره څنګه رویه وکړم. دا نفر نه پوهېده. دلته دوی چې سره کوي ټکر کوي د محلول کې چې دوی په دا دایره کې موږ د دنیا اوسېږو دا سره یو ځای سي بیرته ووځي. نارینه باید دا زده کړي چې زه د چا سره څنګه رویه وکړم، مخصوصا د ښځو سره. د ویډیو کې مې دا هم درته ویلی چې مشران ګورئ، تاسو د نارینو په صفت درته وایم، مشران ستاسو نارینه مشران دي، ښځینه مشران نه. ستاسو مشران ستاسو همزولي، یعنی ستاسو نارینه همزولي. ښځې ټوله په یوه کټګوري کې راځي، که مشره یي که کشره یي. او بل چې شي کوچنیان د دغو څلورو سره خپل روابط زده کوي چې سره کم یې وساتي. مشران جلا دي، ستاسو همزولي جلا دي، د ښځو ساعت مکمل جلا دي او ماشومان جلا دي. که تا دا زده کړل چې د دا څلور نفرو سره کم برخورد وکړې، سره کم روابط وساتې، ته کولی سې یو ښه شخصیت جوړ کړې او ځان نارینه توب احساس کړې. زه د یو نارینه لور یم. زما پلار داسې شخصیت درلوده چې زه هر څومره تشریح ورکړم بیا به هم کم. زما پلار هیڅ وخت موږ ته دا احساس نه و راکړی چې موږ اقتصادي مشکل لرو. همیشه قوي شخص و. هغه خواهشات چې موږ په کوچنیوالي درلودل، ښه خوراک، ښه کالي، ښه فرش و ظرفته یې راته اماده کړي وه. نور هېڅ شی نه درلودل زما پلار. څه چې درلودل هغه یې په موږ مصرفول، لیکن زموږ زړه یې نه را اچوي. ما داسې خانان ولیدل، زموږ په خپلوانو کې ډېر خانان دي، لکونه ډالر لري. د اولادو یې یو رقم سټرس یي، وسواس لري، ډپریشن یي، خفه یي. پس دا پلار یې ټوله فامیل په رواني تکلیف اخته کړي. یو نارینه هغه دی چې د ده کورنۍ سالمه وه. نارینه هغه نه دی چې څومره بنګله یې ودرول. په بنګله درېدلو سره نارینه نه نارینه کېږي. نارینه هغه دی چې سالم اولادونه یې ټولنې ته تقدیم کړل، سالمه خور یې ټولنې ته تقدیم کړل، سالمه ښځه، سالم کوشنیان. زما د پلار په اولادو کې یو هم دا رقم ضعیفه کس نه دی چې زه نن د ضعیفوالي یوه مثال درته وایم. ځکه زما په پلار کې ډېر هنرونه وه. هغه د داسې ښځې سره 45 کاله د میړه په صفت پاته سو چې اصلا زما مور زما پلار ورته والی نه درلود. زما د مور استعدادونه یو څه کم و زما د پلار، لیکن زما پلار هغه ټول منلي وه، اکسپټ کړی یې وه، اولادونه یې قوي وروزل. زه چې په هر رقم مشکلاتو کې ګیر سم ځان ځینې ایستلی سم. دا هنر، دا شخصیت، داسې مبارز اوسېدل د مې پلار په ټول د ژوند ما ته رازده کړي دي. زما پلار دا ما ته رازده کړي دي که زه هر چېرته ځم باید یو تحفه یې اوسه. زه ښځه یم چې یو کور ته ځمه کوشش کوم هغوی ته یو شی وروړم. خو ما چې د چا سره دوامه نکاح وکړل، نه میاشتې مېرمن وم، ما د ده څه هېڅ شی ونه لید. تاسو پوهېږئ دا زما دویم خاوند ما ته یو ورځ څه وویل، زما د کور په باغچه کې اخته و، په بیلچه یې دغه مځکه یې اړول. زه ورته وایم چې د ښځو اړوند مو مسایل راغله. ښځې داسې چې بره ده ویله ویل په ښځو کې پیغمبره نسته. ما درته ویل مال ولې نسته، ستا مور نه ده؟ د قرار د مسخر په رقم وخندل. زما پلار که نه وای، زما مور زموږ څه هېڅ شی نه سوی جوړولی. یعنې دا اسوان خپلې مور ته احترام نه درلودی. پوهېږئ د احترام یې ولې نه درلودی؟ ځکه چې د ده پلار د ده مور ته احترام نه درلودی. ده هم بې احترامي زده کړې. یعنې تاسو نارینه په هماغه خبره چې مې اول ساعت درته ویله، تاسو لکه محلول دا رقم یاست، په یو دایره کې د ښځو سره اوسېږئ، تاسو سره میکس کېږئ، بیرته جلا کېږئ، میکس کېږئ، بیرته جلا کېږئ.
په دا ښځو کې تاسو ته سپین سرې راځي، ځوانه راځي، نجلۍ راځي، نازولې درته راځي، خواره درته راځي، غریبه درته راځي، ښایسته درته راځي، بدرنګه درته راځي، جذابه درته راځي. که دې د دا ټولو ښځو سره برخورد وکولی شولی، منظم یې وکړې، نو ته چې شې ته یو نارینه یې، کنې ته نارینه نه یې، ته چې شولې ته یو بې ثباته شخص شولې، ته خپل هغه ثبات د نارینه توب نه سې ساتلی. ما تاسو ته وویل تاسو په ټولنه کې د 10 رقمه ښځو سره مخ کېږئ. یوه به ښه ښایسته وي، یوه به بیا داسې جذابه وي چې د ستا زړه به د ځان سره وړي، یوه به بیا جګه وي، یوه به ګرده وي، یوه به تکه سپینه وي، د یوې به داسې بدن وي لکه سنگ مرمر، یوه به سپین سري، یوه به خواره، یوه به غریبه، یوه به محتاج، یوه به مغروره، یوه به نازولي. دا ګردو سره باید ته لکه اټوماټیکلی د کور د پیوس په رقم که ماسې دونې کې شاټي وسي ځان غورځي. یو نارینه باید دا زده کړي چې د ښځو سره څه رقم برخورد وکړي، او دا ټول و ډیسپلین ته ضرورت لري. که تاسو دا ډیسپلین ونه لرئ چې د ښځو سره څه رقم روابط وپالئ، تاسو خپل شخصیت ته لاس ورکړئ. همیشه دا په یاد ولرئ چې یو ځای ځئ، که د 10 افغانو شی مو په وسه پوره یوسئ، او که مو د 100 افغانو شی په وسه پوره یا د 100 افغانو یوسئ، خالي لاس ځای ته مه ځئ، ته نارینه یې. بل ما په افغانانو کې داسې نارینه لیدلي دي چې د هغوی دا زده دي چې د کومې ښځې سره څه رقم برخورد وکړي. داسې نارینه مې لیدلي چې دوی خپل خانمه لري، د خانمې بغیر به بلې ښځې ته ورګوري لا نه، یعنې دوی ته دا بې معنا کارونه ایسي. نو دلته دوی خپل ثبات ساتلی دی، او ثبات ساتل چې ته ضرورت لري، ډیسپلین ته ضرورت لري. که تاسو ډیسپلین درلودئ، نظم مو درلودئ، تاسو یو قوي نارینه جوړېدلی شئ. یو مثال به زه درکړم، یو خو د اولي پوارې جلیل و، یو بیا یو بل جلیل و، هغه هم صراف. د هغه خو داسې یو شخصیت و لکه څه درته ووایم، لکه یو رئیس جمهور، لکه یو ډېر قوي قومي مشر، لکه یو چا چې مکمل سپین ږیری و، مکمل با تجربه و، پوهنتون څه هم فارغه و، لیکن هغه و یو 40 کلن ځوان، جلیل اسحاقزی نومېده. هغه ډېر حمایتي شخصیت و، یوازې د ښځو سره نه، د نارینو سره هم با جرأته و، د هم کنداری و. یعنې هماغه د امریکایي خبره وه چې ول د افغانانو نارینه داسې دي لکه لم، ریښ دي، ریښتولی حالت لري، نه یې کنټرول کولی. نو چې موږ افغانان داسې یو تاریخ پرېښی دی چې امریکایي موږ د ریښتولي لم سره مثال مو ورکوي، نو آیا تاسو د دې لپاره کار نه کوئ چې تاسو هغه نارینه واوسیږئ چې واقعا هغه تاریخ کې افغانانو خپل ځانونه ثابت کړي؟ تاسو باید د جلیل اسحاقزي یا هم د دا بل جلیل عزیزي چې پر اوله سفاره پواره صرافو د دا دوو شخصیتونو وګورئ، نه د هغه پښتون شخصیت چې هرې ښځې ته په بد نظر ګوري. دا داسې مسایل دي چې شاید بعضو ته یې اورېدل مسخره واوسېږي، خو د دې خبرو په پوه کېدو باندې یو میچورټي ته ضرورت شته، بلاغت ته، ذهني بلاغت. څوک چې ذهني بلاغت ولري په دا پوهېږي چې زه په ټولنه کې د 10 رقم ښځو سره څنګه برخورد وکړم. یا به په کور کې کښېنې، نه به راوځې، تر ځان به یو دیوال راګرځه، یوازې هېڅ ښځې ته نه ګورم، ځکه چې ته د دې غیرت نه لرې، توان یې نه لرې. او که دیوال پر ځان نه راګرځې، ته د ښځو په منځ کې اوسېږې، ستا باید دا زده وي چې د ښځو سره څنګه برخورد وکړي. د طالبانو یو چارواکی دی د یوسف وفا په نامه، د کندهار والي و، ما خط ور واستوی چې زه دغه وظیفه غواړم. هغه خط چې مې ور استولی وه پښتو مې هم سمه نه ولیکلې، زما پښتو نه ده زده. د هغه رئیس دفتر د سکرټرۍ ما ورته ویل چې څنګه سو، زما کار څنګه سو، کار راکوي که یا؟ بیا هغه راته ویل چې موږ مشرتابه ته ویلي دي، دوی خپل امیرالمؤمنین یادوه چې موږ هغوی ته ویلي دي، هغوی تر اوسه جواب نه دی راکړی. دوی دومره باشخصیته انسانان وه، یعنې دوی کولی سولای چې ماته ووایي چې خوري پښتو جمله ده زده، املا دې هم نه ده زده، او ته نسې کولی دغه کار چې دا ته غواړې دا ته وکړې، رسما انګریزي وایي او په انګریزي ژبه کې ته راځې څه رقم کار کوې، کولی سولای ماته دا خبرې وکړي، لیکن راته ویې نه کړل. دوی چې وکړل
او موږ هڅه وکړله خو زموږ مشر ونه منل، ځکه چې کار چې ما ځینې غوښتی داسې کوچنی کار نه و، ما ډېر په غټه سطحه یو څه ځینې غوښتل. هغوی دا منیج کړل چې ما ته څه رقم ووایي. خپل مشرتابه ته یې خبره ورسول. کله چې ونه سول راته ویې ویل چې ولا دا ونه سو. یو بل مثال درته وایم، ما د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورابط ته وویل چې داسې یو پروجیکټ دی، زه غواړم کار پر وکړم. ما په حقیقت سره غوښتل پر هغه پروجیکټ کار وکړم. ما آیا وزیر صاحب به ما ته اجازه راکړي یا به وزیر صاحب دغه پروجیکټ په عملي کېدو کې ما سره همکاري وکړي؟ د په جواب کې راته ویل ممکن وي. یعنې دلته موږ پر نارینو که بحث کوو، ګورې دوی څومره ښه نارینه وه، دوی منیج زده وو، دوی دا مکس کېده چې په ټولنه کې موږ مکس کېږو بیرته راوځو، دا یې زده وه چې څنګه حل کړي. ښه شخصیتونه وو. لیکن بیرته چې یو طرف ته هغه بوډا راواخلو چې د 50 کالو او زما سره د یارانیت عمل درلودل، او بل پښتون سراب راواخلو چې پر خپل غرفه کې ناست و او هر فحشا یې کول، نو هیڅ وخت په دنیا کې به زه چې ژوندی یم نه وایم چې ولا پښتون سراب دا ښه پوزیټیو نقطه درلوده، ځکه چې په ده کې منفي نقطه وه. او نارینه دا رقم نه دی لکه کوشنیان چې ترمیم سي. کله چې ته نارینه سولې، د 18 کالو سولې، نور ته خپل د هر څه مسؤلیت باید واخلي. لکه څه رقم چې خودکار تاسې رانیسئ په 10 افغانۍ، خو رنګ پاک موږ په 40 افغانۍ رانیسو. یعنې که هر شی ته غواړې پاک یې تا ته ګران تمامېږي. کوشش وکړئ غلطي ډېر ونه کړئ، نارینه توب زده کړئ او د ښځو سره په برخورد باندې ستاسو نارینه توب ثابته کېدلی شي. نو دا اړوند که چېرې تاسو سوالونه لرئ، کولی شئ زما سره یې وکړئ، زه به په جواب کې ویډیو تاسو ته اماده کړم. نور مو په مخه شه.